بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې نن د فورارم خلفي عضلات موږ تاسې وایو. هغه عضلات موږ تاسې وایو چې هغه د فورارم یا ساعد په شا کې موقعیت لري. موږ تاسې په تیرو درسونو کې د فورارم قدامي عضلات موږ تاسې ویلي وو، هغه چې مخته یې موقعیت درلودي. اوس هغه عضلات وایي چې هغه شاته موقعیت لري. نو که ستاسو چیرې دغونه په یاد وي، موږ تاسې دا وویله کوم عضلات چې د فورارم مخته موقعیت لري په هغه کې اکثره چې و هغه فلکزور و نه، یعنی فلکشن یې رامنځته کوي. اوس بیا چې موږ شاته کوم عضلات فورارم وایو، دا بیا د هغه برعکس ګوتې او زموږ تاسې مړوند دا خلاصوي. کوم عضلات چې د لاس شاته موقعیت لري نه، دا زموږ تاسې ګوتې او مړوند سبق یې خلاصوي. نو دا اکثره چې شي دا اکستنسور عضلات دي اکثره. یعنی چې موږ تاسې کوم عضلات وایو، کېدای شي ډېر عضلات د هغو سره نومان یې یو رقم وي، فقط ورې مثال د خبرې فلکزور ولته شي ته به اکستنسور مثال د خبرې صحیح شو. دغه یو عام شی دی. او بل عام شی چې مې یې رویه ایس وخت هغه راډیل نرو دی. موږ تاسو تیر درس کې هم وویله چې په فور آرم کې د مخ خواته اونسي د ولنام خواته ولنر نرو او د راډیس خواته میډین نرو. شاته چې دی د موږ چې کوم عضلات اوس وایو پوسټیریر پارت مثلا چې موږ تاسو وایو د شا عضلات ټوله راډیل نرو، ټوله چې دی راډیل نرو، فقط مازی ځینې انټر برانچونه یې مثال ځینې نور برانچونه یې مقصد ټول راډیل نرو دی. په شا کې بل نرو نسته، یوازې شاته چې دی راډیل نرو دی. نو دا بل عام شی دا مې روي. او بل خبره چې موږ تاسو کړې وه په قدام کې چې موږ ویله، که ستاسو چیرې په یاد یې په عضلاتو کې اکثره وخت چې کوم مسل چې به وه هغه اکثره د میډیل اپیکونډایل شبکه دغه چې په یاد یې موږ تاسو دا ویلي وه چې اکثره عضلات په قدام کې دغه د میډیل اپیکونډایل شبکه ده صحیح شو. اوس چې بیا کوم عضلات وایي چې هغه شاته موقعیت لري، هغه بیا د هغه برعکس لیټرل اپیکونډایل شروع کېږي ډیره صحیح شو. دغه ورته والی لري دور باید په یاد وي. موږ تاسو په قدام کې ویلي وو چې دلته په د ولنا خواته ولنر نرو دی، دغه د ولنر نرو دی صحیح شو. دا مو ویلي و چې د راډیس خواته چې دی هغه چې دی دغه میډین نرو دی. کم نرو دی؟ میډین نرو دی د راډیل خواته. او شاته او دغه لیټرل پارت کې دلته بیا راډیل نرو دی. نو شاته چې کوم عضلات یې هغه ته راډیل نرو راځي. دا ځینې عمومیاتو چې موږ تاسې مخکې هم بحث پر کړی وو، اوس هم بیا زه یې لنډه یادوري ورته وکړله ځکه چې دا شیان مو یې ځای بیا انشاءالله عضلات ته اسانه کېږي. نو اوس موږ تاسې راځو د فور آرم خلفي مثلا موږ تاسې وایو د فور آرم معنا پوسټیریر کمپارټمنټ موږ تاسې وایو د فور آرم شاته موقعیت لري. د فور آرم شاته عضلات چې دي دا په دوو طبقو کې موقعیت لري. یو سوپرفیشل دي معنا سربیره دي، او بل ډیپ دي. سوپرفیشل کې چې دي هغه اووه عضلات دي. دا یوه، دا دوې، درې، څلور، پنځه، شپږ او اووه. دا چې دي دا د فور آرم خلفي پوسټیریر مسل دي، سوپرفیشل دي ما سره بیرنه موقعیت لري. او پاته څلور نور چې دي پنځه چې نور چې دي اوس وروسته وایي چې هغه ډیپ عضلات دي. ټول 12 عضلات کېږي. 12 شاته راځي او اته مخته راځي، ټول شل عضلات کېدل. اته مو وختي وویل 12 اوس وایي. په ځینې کتابونو کې داسې هم دی وایي چې وایي دغه 12 څخه چې دي وایي اته یې شاته دي او پاته څلور چې دي وایي هغه یې لیټرل خواته موقعیت لري. هم صحیح دي، هېڅ مشکل نشته، داسې هم صحیح دي. خو په ګریس کې دغه رقم دی چې هغه ډېر اسانه هم دی چې وایي دوې برخې کې دي شاته موقعیت لري ګرده چې اووه سربیرنه دي او پنځه یې چې دي ډیپ لاندې دي. اوس اول موږ تاسې راځو سربیرنه اووه عضلات وایو چې په هغه کې یوه براخو راډیالس. دا نوم د موقعیت له مخې ورکول شوی دی. براخو معنا آرم یا هیمورس ته ویل کېږي، او راډیالس معنا د راډیس پورې مربوط، یعنی د براخیم د هیمورس او د راډیس ترمنځ موقعیت لري. اوس وروسته تشریح کوو. بل اکستنسور کارپي راډیالس لونګس. موږ تاسې که تېره ورځ موږ ویله د فور آرم په قدام کې ورې فلکزور و، عین نوم یې و فلکزور مازی ورې فلکزور کارپي راډیالس و صحیح شو. ما هغه موږ مخته وویله. خو لانګس ورې نه وه ځکه ورې ودانه وه شابس. دلته دوې دانې دي، یوه یې لانګس ده او بله یې بریویس ده. اکستنسور معنا یعنی د مړوند خلاصونکی. کارپس کارپي خپله کارپس یا مړوند ته ویل کېږي. او راډیالس معنا د راډیل خواته موقعیت لري. بریویس معنا لنډه، یوه لانګس ده اوږده او بله بریویس ده لنډه. نو دوې عضلات دي چې هغه اکستنسور خلاصونکي دي، کارپي د مړوند خلاصونکي دي، راډیالس راډیل خواته موقعیت لري، او لانګس یوه اوږده ده بله بریویس لنډه ده. دا درې عضلات شوله. بله اکستنسور ډیجیټورم ده. موږ تاسې تېره ورځ په درس کې وویله چې هغه فلکزور ډیجیټورم وه صحیح شو. هغه مخ خواته موقعیت درلودی. هغه د ګوتو بندونکې وه، دا د ګوتو خلاصونکې ده.
هغه هم څلور ګوت ته راتلله، دا هم څلور ګوت ته راځي. صحیح دی؟ اوس یې تشریح کوو. بل اکستنسور ډیجیټ مینیمي ده، د کوچنۍ ګوتې خلاصونکې، د کوچنۍ ګوتې خلاصونکې. ورې چې وه هغه فلزور ډیجیټ پولیس وه، د غټې ګوتې لپاره وه. صحیح شو؟ دا کوچنۍ ګوتې لپاره خلاصونکې ځله ده. بل اکستنسور کارپي اولنارس وه، موږ تېره ورځ چې وویله هغه فلزور کارپي اولنارس وه، هغه مخ خواته موقعیت درلود، فور ارم یا د لاس. دا د لاس شاخواته موقعیت لري. دا بیا اکستنسور معنا خلاصونکې کارپي، د کارپل یا د مړوند د هډوکو. اولنارس معنا د اولنر پورې مربوط ده. صحیح شو؟ او یو بله کوچنۍ عضله چې هغه اون کونیوس، هغه به هم اوس تشریح کړو. دا اووه هغه عضلات دي چې هغه د فور ارم شاته یا د لاس شاته سربیرنه موقعیت لري. صحیح شو؟ هر عضله اوس یو عضله چې کوو وایو. یو شی چې په ټولو کې ما ته چې عام دی هغه مه هېروئ، زیاتره یې د لیټرل اپیکونډایلس شروع کېږي، او ټولو ته چې راځي هغه کوم نرف ورته راځي؟ راډیل نرف ته راځي. دا یوه دی چې ده عامه نقطه ده دی. ښه، راځو اول عضله یې وایو چې هغه کومه عضله ده. هغه موږ تاسو وایو چې براخو راډیالیس. د نامه څخه معلومیږي. براخو معنا براخیم یعنی ارم درشي، هیمورس درشي، او راډیالیس معنا پر راډیالیس پورې مربوط. ګورته لوړ د هیمورس شروع کېږي، یعنی شروع د هیمورس څخه ده، ختم پر راډیل باندې دی. صحیح شو؟ نو ځکه نوم چې دی براخو راډیالیس. نو دې هغه شروع چې ده سوپرا کونډایلر اکسل سوپرا کونډایلر ریچ، ان دغه د هیمورس لاندې چې کوم کونډایل دی، اول خو یو میډیل اپیکونډایل و، بل لیټرل اپیکونډایل دی. دا کونډایل څخه لږ لوړ دغه څوکه دلته شروع کېږي. صحیح څه لږ لوړ شروع کېږي. داسې هم ویلی سې چې د لیټرل اپیکونډایل څخه لږ لوړ، لیټرل اپیکونډایل څخه لږ لوړ، دغه چې و دا میډیل اپیکونډایل و، دغه لیټرل اپیکونډایل دی، دغه څخه لږ لوړ شروع کېږي. صحیح څه کومه عضله؟ براخو راډیالیس. ختم یې چیرې دی؟ ختم راځي دلته لاندې د راډیل هډوکي په دلته یو پروسس و، کوچنی پروسس که ستاسو په یاد وي، سټایلویډ پروسس، پر دغه باندې ختمیږي. د راډیل هډوکي په سټایلویډ پروسس باندې کېږي، ختمیږي. نرخ ما ورته وویله چې دې ګورد نرخ کوم نر دی؟ راډیل نر دی. شاته او دغه وحشي خواته چې کوم عضلات موقعیت لري هغه ګورد ته راډیل نر راځي. دا مه هېروئ، د شا عضلات چې دي د لاس د شاخو عضلات ټول هغه ته راډیل نر راځي. وظیفه یې څه ده؟ دا چې دا عضله دلته په ارم کې موقعیت لري، په هیمورس کې موقعیت لري، نو د دې وظیفه په دغه مړوند، دغه په مړوند نه، په دغه سنګلې کې وظیفه لري. شاوس د سنګلې په فلیکشن کې رول لري. د شا په عضلات کې یوازینۍ عضله چې هغه د مخ د عضلې غوندې کار کوي، فلیکزور غوندې کار کوي، نه هغه دغه عضله ده. دغه مړوند نه د سنګلې د بند کې فلیکشن رامنځته کوي. یعنې که چیرې موږ تاسې سنګلې داسې لږ مثال پر مخ یې نه لږ داسې کت کړي، پر مخ خواته یې په دغه په راپورته کولو کې چې کومک ورسره کوي، ځکه داسې لیټرل خواته موقعیت لري. د دغې عضلې وظیفه لږ جلا ده. نور اکثره چې دي هغه اکستنشن رامنځته کوي، ځکه شا عضلات چې دي هغه تشکیل لاسونه خلاصوي. یوازې دغه عضله چې ده هغه دا په بندولو کې لږ کومک کوي. د کم بند؟ د سنګلې د بند. نو دا و براخو راډیالیس د شا د عضلاتو څخه اول عضله وه ده. صحیح دی؟ اوس راځو د شا یا پوسټیریور پارت دوهم مسل موږ تاسې وایو چې دا هم شاته موقعیت لري، چې هغه د اکستنسور کارپي راډیالیس. راډیل چې دي د شا هغې دوې عضلات دي، یوه یې دغه اوږده ده، بله یې بیا کوچنۍ ده. اوس موږ تاسې دا لاس ته ګورو، دا لاس ته موږ د شا د خوا ګورو، هغه بل عکس چې و هغه مخ ته خوا عکس و، دا د شا د خوا عکس دی. صحیح شو؟ دلته نو دغه میډیل چې دی هغه دې خوا ته راغلی. صحیح شو؟ دا موږ لاس ته شا د خوا ګورو، دغه یې لیټرل خوا ده، دا لیټرل شوله، دغه میډیل خوا شوله، یعنې موږ لاس ته د شا د خوا موږ تاسو ګورو. صحیح؟ دا کومه عضله ده؟ اکستنسور کارپي راډیالیس، یعنی د کارپل هډوکو یا د لاس د مړوند د هډوکو اکستنسور عضله معنا خلاصونکې عضله. راډیالیس معنا د راډیل خواته موقعیت لري. لانګس معنا اوږده عضله ده، بلې بیا بریویس لنډه هم ورسته وایي. صحیح شو؟ د دې شروع کوم ځای؟ د دې شروع لنډې زده کوي دغه لیټرل اپیکونډایل څخه لږ لوړ، لیټرل اپیکونډایل څخه لږ لوړ، لکه بل چې موږ تاسو وویل هغه لږ ډېر لوړه وه، دا لږ لوړه ده. صحیح شو؟ دغه لیټرل اپیکونډایل دی. ختم یې چیرې دی؟ دا ختم یې راځي دغه دوهمه، دغه اوله بټه ګوته ده، اوله ګوته بټه ګوته ده. صحیح شو؟ پولیس ګوته ده شاوس، اوله ګوته. صحیح شو؟ دغه دوهمه چې ده دا انډس ګوته ده. صحیح شو؟ کم ګوته ده؟ دوهمه د انډس ده، یا زموږ تاسو د شهادت ګوته ده. صحیح شو؟ دغه دریم میډل فینګر ده، څلورم دا رینګ فینګر ده، او دا کوچنی چې ده د لیټل فینګر ده. صحیح شو؟ موږ تاسې تېره ورځ کوم عکسونه کتله هغه دا لاس برعکس و، غټه ګوته دې خواته راتلله، ځکه هغه موږ تاسې لاس د مخ د خوا کتله، اوس لاس ته موږ د شا د خوا ګورو. صحیح دی؟
ختم چې دی پر دغه دوهمه ګوتې پر دغه میټا کارپل باندې چې کېږي ختمیږي، ګوت ته نه راځي، دغه د لاس د ورغوي هډوکي ته راځي، دوهم هډوکي ته راځي، د ورغوي دوهم هډوکي میټا کارپل هډوکي پر دې ختمیږي. نرب یې ما درته ویلي و چې کم نرب دی راډیل دی، ګور د هغې شاته چې دی هغه راډیل دی، دا باید یې نه وي. وظیفه یې د نامه څه معلومیږي، دا اکستنسور ده، نو دغه د مړوند چې رامنځته کوي اکستنشن رامنځته کوي، اکستنشن رامنځته کوي، او بل ابډکشن یعنې مړوند لږ لرې خواته کوي. ګوره که لاس لږ دور کش سي د غټې ګوتې خواته دا معنا لیرې سو، معنا څه شو لیرې سو، دا چې دی ابډکشن دی، یعنې لاس لږ لرې کوي د وجود څخه د بټې ګوتې خواته لږ کتوي لاس، دې ته ابډکشن ویل کېږي. اصلي کار اکستنشن. دا و دوهم عضله، اول مو براخو راډیالیس وویل په شا کې، دوهم مو اکستنسور کارپي راډیالیس لانګس مو وویل، دا خو لانګس اوږده وه. اوس عین دغسې عضله بله وایو، دغسې نوم یې دی بس بریویس ته لنډه عضله ده، دا درېیمه عضله ده چې هغه عین هغسې نوم یې دی اکستنسور کارپي راډیالیس بریویس لنډه عضله ده، هغه اوږده وه یو څه، دا یو څه لنډه. ګوره هغه دلته لوړه شروع کېده، دلته لوړه وه، دلته لاندې شروع کېږي، څه ده هغه لنډه ده یو څه صحیح شو. نو اکستنسور معنا خلاصوونکې، کارپي معنا د مړوند د هډوکو، راډیالیس معنا د راډیال خواته موقعیت لري، او پریویس معنا لنډه عضله صحیح شو. د دې شروع چیرې ده؟ دغه لیټرل اپیکونډایل شروع کېږي صحیح شو. لیټرل اپیکونډایل بس دغه ځای خلاص لنډې ځکه دغه لیټرل اپیکونډایل شروع کېږي، دا یې شروع شول. ختم یې چیرې دی؟ دی بیا راځي دریم میټاکارپل ته راځي، هغه لانګس چې وه هغه دوهم ته راتلله، د چی راځي دریم ته راځي، ځینې وخت وایي په دوهم په دریم دواړه خلاصېږي هم مشکل نشته صحیح دی. نو لانګس چې وه هغه دوهم ته راتلله، برویس دغه دریم میټاکارپل ته راځي، یعنې د ورغوي د هډوکي دریم هډوکي ته راځي صحیح شو. نرف کم نرف دی، مخکې مې درته وویل چې د ګور د هغې راډیل نرف دی، شاته چې موقعیت لري هغه ګور چې دی راډیل نرف دی. وظیفه یې د نامه څه معلومیږي، اکستنشن رامنځته کوي، معنا د لاس دغه ریسټ جوینټ دی، ریسټ معنا مړوند درښي، د لاس دغه د مړوند هډوکي یا کارپل هډوکي خلاصوي، لاس خلاصوي صحیح شو. او ابډکشن لږ یې د غټې ګوتې خواته داسې کتوي لږ، دا یې ابډکشن شو. نو دا و درېیم عضله. په شا په عضلات کې اول موږ تاسو وویله براخو راډیال، اول مو دغه وویله براخو راډیالس مو وویله، دوهم اکستنسور کارپي راډیالس لانګس مو وویله، او درېیم اکستنسور کارپي راډیالس بریویس مو وویل. اوس راځو موږ تاسې څلورمه عضله وایو. څلورمه اکستنسور ډیجیټورم دی. که ستاسو چېرې په یاد وي موږ تاسو په تېر درس کې ورې فلیکزور ډیجیټورم موږ تاسو وویله، معنا د ګوتو بندونکې وه، دا د ګوتو خلاصونکې ده، اکستنسور ده، کار یې هغسې عیني د هغه برعکس کار دی، هغه چې وې دغه څلورو ګوتو یعنې د غټې ګوتې بغیره د بټې ګوتې څخه بغیر څلورو ګوتو هغه فلیکزور چې وه بندونکې وه، اکستنسور یې خلاصونکې ده، یعنې دغه څلور ګوتې څه پکې خلاصېږي، د نامه څخه معلومیږي. ما تاسو تېره ورځ هم وویل مال که تاسې په لاس او په پښه کې د ډیجیټورم نوم واورېدئ صحیح شو، نو اتومات داسې فکر وکړئ چې غټه ګوته نشته، نورې ګوتې ګرده پکې شاملې دي، که په پښه کې وي که په لاس کې صحیح شو. که فلیکزور و معنا بندوي، او که اکستنسور و معنا خلاصوي، دا هم باید په یاد وي. نو دې شروع چیرې ده؟ شروع خو ما درته ویله مال د شا په عضلاتو کې یو عام شی چې دی اکثره یې د دغه لیټرل اپیکونډایل شروع کېږي. کوم ځای؟ لیټرل اپیکونډایل. موږ دغه لاس ته شاوخوا موږ تاسې ګورو، شاوخوا چې ورته ګورې دا میډیل دې خواته راځي، لیټرل دې خواته راځي، دا یې میډیل دی او دغه یې لیټرل خوا ده صحیح شو. نو دغه لیټرل اپیکونډایل شروع کېږي، دا یې شروع شوله، د اکثرو شروع دغه ځای دی. او ختم یې چیرې دی؟ دی راځي د څلورو ګوتو په ډیسټل په لینکس باندې راځي، اخري بند ته راځي، د څلورو ګوتو اخري بند ته راځي صحیح شو. ستاسو چیرې په یاد وي هغه تېر ورځ چې موږ تاسې فلیکزور وویله، په فلیکزور چې وه یوه یې سوپرفیشیل وه او بله چې وه پرپاونډس وه، هغه سوپرفیشیل چې وه هغه د منځ ګوتې ته راتلی، هغه پرپاونډس یې اخري ګوتې ته راتلی، خو په شا کې یوازې یوه عضله د ګوتو دپاره ده، د څلورو ګوتو دپاره چې ده هغه اکستنسور ډیجیټورم دی، شروع یې په دغه لیټرل اپیکونډایل باندې دی، او ختم یې د هرې ګوتې بغیر د غټې ګوتې څخه اخري دریم ډیسټل په لینکس دی، ډیسټل په لینکس دی صحیح شو. نرف خو هغه نرف ما مخکې هم درته وویله چې د شا عضلات ګور ته چې کوم نرف راځي راډیل نرف راځي، او وظیفه یې د نامه څخه معلومیږي، اکستنسور معنا اکستنشن کوي، خلاصوي یې، چې خلاصوي ډیجیټورم ګوتې بغیر د غټې ګوتې څخه، نو ګوتې څه کوي ګډه ګوتې خلاصوي، دا یې وظیفه شوله صحیح شو. اکستنشن رامنځته کوي شا اوس اصلي د ګوتې اکستنشن رامنځته کوي، خو په مړوند کې هم کولی شي لږ همکاري ورسره وکړي. دا اوس څلورمه مسله، اول مو براخو راډیالس وویله،
دوهم مو اکستنسور کارپي رادیالس لونګس مو ویله، بیا مو بریویس ویله، اوس مو اکستنسور ډیجیټورم پسې وویله چې دا څه څلورمه مسله وه. اوس راځو پنځمه مسله موږ تاسو وایو، هغه چې پنځم ځای کې موقعیت لري. ښه، اوس پنځمه مسله وایو. پنځمه چې د اکستنسور ډیجیټ مینیمي، یعنی د کوچنۍ ګوتې مربوطه سیسو، د کوچنۍ ګوتې خلاصونکې عضله سیسو. اکستنسور معنا خلاصونکې، ډیجیټ معنا ګوته، مینیمي معنا کوچنۍ ګوته، یعنی هغه عضلات چې موږ تاسو دغه پنځمه کوچنۍ ګوته سبق یې خلاصوي. د دې شروع هم هغه ځای دی، ما ورته ویله چې شا عضلاتو یو عام خاصیت دا دی چې اکثره یې د دغه لیټرل اپیکونډایلس شروع کیږي. موږ تاسو لاس ته شاوخوا ګورو، دا لیټرل خواص ولا دا یې میډیل خواص ولا. نو دا چې څو لیټرل اپیکونډایلس شروع کیږي، دا هم د همرس لیټرل اپیکونډایلس شروع کیږي. ختم یې چیرې دی؟ دا راځي د کوچنۍ ګوتې لیټل فینګر اخري بند ته راځي، ډیسټل په لینکس ته راځي. د کوچنۍ ګوتې اخري بند ډیسټل په لینکس باندې کېږي، خلاصېږي. نرب یې هغه مخکې مو هم ویلي وه چې د شا عضلاتو ګردو نرب چې دی راډیل نرب دی. وظیفه خوندنامه څه معلومېږي؟ دا کوچنۍ ګوتې خلاصونکې عضله، اکستنسور معنا اکستنشن کوي، د کوچنۍ ګوتې خلاصونکې. د مړوند په خلاصولو کې هم لږ همکاري ورسره کوي، خو اصلي د کوچنۍ ګوتې شته خلاصونکې عضله ده. دا وه پنځمه عضله، شاته موقعیت درلودي. راځو شپږمه عضله پسې وایي شاته چې موقعیت لري. دا بیا اکستنسور خلاصونکې کارپي، د کارپل د هډوکو اولنارس، د اولنا خواته موقعیت ده. دا اولنا هډوکی دی، دا غټ، دغه راډیس دی. دا موږ لاس ته شاته خوا ګورو، دا لیټرل خوا ده او دغه یې میډیل خوا ده. صحیح دی؟ که د مخ خوا ورته وګورئ برعکس راځي. بیا که څه فکر وو مخکې موږ تاسو اوس بیا ځلې نورې وویلې چې اکستنسور هغه راډیالس وه. صحیح شو؟ یوه اکستنسور کارپي راډیالس وه، چې یوه یې لانګس وه، بله بریویس وه، هغه د راډیل خواته وه. دا بیا څه دی؟ دا بیا اولنارس ده، د اولنا خواته موقعیت لري. نو اکستنسور معنا خلاصونکې، کارپي د مړوند هډوکو، اولنارس معنا د اولنر خواته موقعیت لري. ګوره دا اولنر هډوکی دی. صحیح شو؟ دې شروع هم هغه ځای دی، مې هېروئ شا اوس شروع یې مشترکه ده. نو شروع یو ځای وه، ګوره د هغې چې کوم ځای و لیټرل اپیکونډایل و، د هیمورس لیټرل اپیکونډایل و. ختم یې چیرې دی؟ راځي پنځمې ګوتې میټاکارپل ته راځي. د پنځمې ګوتې د لاس د ورغوي برخه کې، د پنځمې ګوتې دغه د ورغوي هډوکي ته راځي، میټاکارپل ته راځي، پر دا خلاصېږي. نرب یې هغه نرب دی، راډیل نرب دی. وظیفه د نامه څه معلومېږي؟ معنا د مړوند د هډوکو خلاصونکې عضله، اکستنسور عضله. او بل دا د کوچنۍ ګوتې خواته لاس لږ داسې کشي ورسره. نو د کوچنۍ ګوتې خواته لاس لږ کش سي، ته ویل کېږي اډکشن، معنا لاس نږدې کېږي زموږ تاسې وه تنې ته، د اډکشن ویل کېږي. نو موږ تاسې شپږ عضلات وویله چې د لاس په شا کې موقعیت درلود. اول مو براخو راډیالس وویله، بل مو اکستنسور کارپي راډیالس لانګس وویله، بل مو اکستنسور کارپي راډیالس بریویس وویله، بل مو اکستنسور ډیجیټ مینیمي وویله، ډیجیټورم وویله، او بل مو اکستنسور ډیجیټ مینیمي وویله، او بل مو دا اکستنسور کارپي اولنارس وویله. صحیح شو؟ اوس اوومه اخري عضله وایو چې دا هم شاته مړوند، شاته دغه د لاس د پر ارم شاته سربیرنه موقعیت لري، ته اون کونیس مثلا وایي، اون کونیس. دا لنډ عضله ده، دا هم شروع هغه ځای دی، لیټرل اپیکونډایل. کوم ځای شروع کېږي؟ لیټرل اپیکونډایل شروع کېږي، دا لیټرل خوا ده او دا میډیل خوا ده. صحیح شو؟ لیټرل اپیکونډایل شروع کېږي، خو دستي ختمېږي چې دا راکاټ سي، په دغه ځای دستي ختمېږي چې دلته چیرې د ولنا هډوکي هغه پروسس دی. کوم پروسس دی؟ اولیکرانون پروسس دی، په دغه باندې دستي ختمېږي. لنډ عضله ده، دلته شروع کېږي دلته پسې ختمېږي. صحیح شو؟ شروع چې ده د لیټرل اپیکونډایل دی د هیمورس، ختمې اولیکرانون دی د ولنا. نرب یې هغه نرب دی، ولنر نرب دی، دغه راډیل مخکې مو ویل، ګوره دغه چې راډیل نرب دی. او وظیفه یې چې ده اکستنشن کوي د البو، دغه د لاس څنګلې دې خلاصول کوي، اکستنشن کوي. دا اووه عضلات چې دا د مړوند شاته موقعیت درلودي او سربیرنه عضلات. صحیح شو؟ یو وارې بیا واورئ ویې ګورئ، انشاءالله اسانه وي، دونه سخته نه وي. د اکثرو شروع بغیر د دوو څخه نور ټولو پنځو سره شروع چې شوه لیټرل اپیکونډایل، د ګردو نرف چې و راډیل نرف. صحیح شو؟ بغیر د یوه څخه چې هغه براخو راډیالس وه، چې هغه دغه د سنګلي بندولو کې رول درلودي. نو ټول چې وه خلاصونکي عضلات وه، یا د سنګلي خلاصونکي عضله، یا د مړوند، او یا هم د ګوتو عضلات وه.
صحیح شو چې په هغو کې دوه د راډیل مربوط و، یو یې د ولنا مربوط و، یو د کوچنۍ ګوتې مربوط و ډیجیټ مینیمي و، بل ډیجیټورم د ګوتو مربوط و، بل دغه اونکونیوس و. صحیح شو. او بل چې و خپله براخو راډیالس و. دغه اووه عضلات وي چې موږ تاسو وویله د فور ارم په شا چې وي سوپرفیشل وي. اوس راځو دغه عضلات وي. صحیح شو. دغه اول دانه و براخو راډیالس هغه غټه عضله وه، اول دغه عضله وه براخو راډیالس دغه عضله وه. بیا مو وروسته راډیال مربوط وویل دغه دوې عضلې وې دغه دوې. صحیح شو. دغه دوی مو وویله چې دغه یې لانګس و غټه وه راډیال اکستنسور کارپي راډیالس لانګس او دا بله یې بریویس و. صحیح شو. دا مو وویله. بیا مو دغه ډیجیټورم وویله اکستنسور ډیجیټورم مو وویله. صحیح شو. بیا مو دغه بله ډیجیټ مینیمي هغې وویله. صحیح شو. بیا مو دغه د اولنارس هغې وویله اکستنسور کارپي اولنارس هغې مو وویله. بیا مو دغه اونکونیس وویل. نو دغه وه هغه اووه عضلات چې شاته سربېرنې موقعیت درلودی. صحیح دی. اوس راځو په د فور ارم په پوسټیریر شا پارت کې پنځه هغه عضلات وایي چې هغه ډیپ دي، عمیق قرار لري. یعنی پوسټیر کمپارټمنټ د فور ارم د فور ارم شا عضلات موږ تاسو وایو چې دا پنځه عضلات چې د لاندې موقعیت لري چې پاکي یو سپینیټور مسل ده. اوس په حسب کوچ سپینیشن هم یې کوي، یعنی ستونی استخ کول د لاس. سیزو د عضله ده. بلې ابدکټور پولیس لانګس د غټ ګوتی ابدکټور معنا لري کوونکی عضله. صحیح ده دوهمه ده اوس وایو. بل اکستنسور پولیس بریویس د غټ ګوتی خلاصونکی عضله. صحیح شو. او بل اکستنسور پولیس لانګس د غټ ګوتی خلاصونکی عضله ده، خو لانګس غټه ده شاوس هغه بریویس لانډه د چې غټه ده. او بل اکستنسور انډس د دوهمه ګوتی چې خلاصونکی عضله. یعنی په دې پنځو عضلاتو کې درې چې دي هغه د غټ ګوتی مربوط دي چې هغه ته موږ پولیس وایي. پولیس معنا غټه ګوته د مربوط دي. یو د دوهمه ګوتی مربوطه انډس یا شاته ګوته د شاوس، ایو سپینیټور عضلات. صحیح شو. چې هغه پر ارم مربوط. ښه. د پنځو څخه اول موږ تاسو سپینیټور وایو. اول شو وایو سپینیټور موږ تاسو وایو. سپینیټور عضله چې د چیرې شروع کیږي، شروع یې هغه ځای دی هغه مې راوي شاوس. موږ ویل د شا عضلات چې دي اکثره په لیټرل اپیکوندایل کې د مخ هغې چې وو هغه اکثره په میډیل اپیکوندایل کې وو. لیټرل چې اکثره په لیټرل اپیکوندایل کې دي. صحیح څه دا مې راوي شاوس بس د غونې ده دا اسانه دي ان شاء الله. بل ختمه چیرې دی د ستې راځي پر راډیل منځ کېږي ختمېږي چې دلته شروع دا ګوره لیټرل اپیکوندایل د شروع. صحیح څه د ستې دلته ګوره راډیس اټو کې دي د ستې په دا منځ کې ختمېږي راډیس په لیټرل باندې کې د ستې ختمېږي. خلاص نر به کم نر دی موږ ویو چې د شاخه چې دی هغه راډیل نرو ته راځي د فور ارم دغه شا مسل چې ته د راډیل نرو ګور ته راځي. وظیفه خو د نامه سره معلومیږي سپینیټور نه سپینیشن رامنځته کېږي د فور ارم سپینیشن یا ستوني استخ کول. صحیح شو. یو پر مخ کول دی هغه پرونیشن، بل سپینیشن یې ستوني استخ کول ده فور ارم. دا اول عضله وه. دوهم د غټو ګوتې مربوطه چې ابدکټور معنا لرې کوونکې، پولیس معنا د پولیس ګوتې یا غټې ګوتې، لانګس یې غټه عضله ده. صحیح شو. چې هغه دغه ده دا غټه ګوته ونی دا ګوته چې غټه ګوته دا ګوته چې دا عضلات کوچنۍ سي دا چې کوچنۍ سي دا غټه ګوته داسې کشي. صحیح شو. چې کش ولا دا ګوته لرې کېږي غټه ګوته چې کېږي لرې کېږي ته ابدکشن ویل کېږي معنا لرې کوونکې د پولیس لرې کوونکې عضله. شروع چیرې ده اوس چې موږ تاسو کوم څلور عضلات وایو دا په ډیپ عضلاتو کې یوازې اوله چې وه هغه شو دغه سپینیټور وه هغه دلته شروع کېدله په لیټرل اپیکوندایل کې. نور دغه پاتې څلور عضلات چې دي دا ټوله په انټر اوس ممبران کې شروع کېږي یعنې د اولنا او د راډیس ترمنځ دلته شروع کېږي. دا مې راوي شاوس. اوس چې موږ تاسو کوم ډیپ عضلات وایو دغه څلور سره چې دي دا دلته په انټر اوس ممبران کې شروع کېږي یعنې د اولنا او د راډیس ترمنځ شروع کېږي. صحیح شو. دا اول دا دوهمه عضله شوله چې اوله سپینیټور وه، دوهمه دغه ابدکټور پولیس لانګس شروع مو ویله دغه دواړه هډوکو ترمنځ انټر اوس ممبران دی. ختمه چیرې دی د پنځم میټاکارپل باندې ختمېږي. وګورئ دا پنځم میټاکارپل یعنې د لاس نمبر 1 د بټې ګوتې د هډوکي پر دا بیخ باندې ختمېږي دلته. صحیح شو. نرب کم نرب دی ما ته ویل چې شاته خو راډیل نرب راځي. وظیفه یې نامه سره معلومیږي د دغه غټې ګوتې لرې کول یا او خلاصول، لږ اکستنشن خلاصوي او ابډکشن لرې کوي. غټې ګوتې لرې کول او خلاصول دا یې وظیفه شوله. دا دوهمه عضله وه د شاته چې هغه ډیپ وه. صحیح شو. ډیپ یې موقعیت درلودی. اوله مو وویله چې هغه سپینیټور وه دغه عضله وه او دوهمه چې ده د ابدکټور پولیس لانګس. اوس راځو اکستنسور پولیس وایو.
د هم دغه ټکو ته مربوط ده، خو دا به اکستنسور ده، هغه ابدکتور خلاصونکی و، دغه لرې کوونکی و، دا خلاصونکی ده. صحیح شو. یعنی اکستنسور معنا خلاصونکی، پولیس دغه ټکو ته پریویس لاند ازله. شروع چیرې ده؟ شروع دغه مینز دی. مینز کې چې شته انټرووس ممبران دی. د اولنا او د راډیسر مینز پرده د شابس پرده فایبروزي الیاف سپینه پرده دلته، سپین الیاف ته ده، سپین پرده دلته شته. دغه څخه شروع کیږي. ختمې چیرې دی؟ راځي د غټې ګوتې په اول بند باندې یا پروکسیمل باندې، په اول بند یا پروکسیمل په لینس کې ختمیږي. نرخ خو ناغه نرف دی، راډیل نرف د ګرده. اوس په نامه سره معلومیږي اکستنشن کې معنا غټه ګوته سپکې خلاصي یاره، دا و اکستنسور عضله شابس د غټې ګوتې خلاصون کې عضله. خو دا بریویس و معنا لنډ عضله. د اکستنسور ده د غټې ګوتې خو چې بریویس لنډ ده، اوس لانګس وایو. دا هم عین هغه نوم دی، معنا اکستنسور خلاصون کې پولیس د غټې ګوتې لانګس غټه عضله. صحیح شو. د شروع هم دغه ځای دی انټرووسس ممبران، دا مې راوي شابس. دغه ډیپ عضلات چې دي بغیر دغه اولي سپینیټور څخه چې هغه میډیل دغه لیټرل اپیکونډایل وو، نور ګرده چیرې وو په دغه مینز کې چې هغه انټرووس ممبران دلته شروع کیږي. نو دغه درېیمه څلورمه عضله شوله چې دا هم چیرې شروع کیږي؟ په دغه انټرووس ممبران کې شروع کیږي. ختم یې راځي د غټې ګوتې اخري بند ته راځي، ډیسټل په لینکس ته راځي. هغه بریویس یوه لنډه چې وه هغه پروکسیمل ته راتلله، دا یو څه اوږده ده، دا به ډیسټل ته راځي، دلته ختمیږي. صحیح شو. نرخ هغه نرف دی، شاته کوم نرف راځي؟ راډیل نرف راځي. او وظیفه یې چې شته د نامه سره معلومیږي. اکستنسور معنا اکستنشن ورکوي، پولیس معنا غټې ګوتې ته لانګس غټه عضله، یعنی د غټې ګوتې اکستنشن ورکوي، شابس خلاصوي یې. صحیح. دا و د شا عضلاتو کې پنځم عضله چې موږ تاسو وویل. صحیح شو. اکستنسور پولیس لانګس. اوس دغه څلورمه عضله وه، اوس یې پنځمه عضله وایو چې دا اخري عضله ده. اکستنسور انډس مسل ده. دا به انډس د دوهمې ګوتې لپاره ده. کوم ګوته؟ دوهمه ګوته چې کوم ګوته ده؟ انډس فینګر ده شابس. اوله پولیس ده، دوهمه اندکس ده، دریم میډیل ده، څلورمه رینګ ده، اخري لیټل فینګر ده. دا د انډس لپاره ده یا د شهادت ګوتې لپاره ده. اکستنسور خلاصونکي انډس د دوهمې ګوتې یا د شهادت ګوته او مسل خو عضله ده شابس. نو اکستنسور انډس عضله ده شابس. شروع کم ځای شروع هغه موږ تاسو ویل چې بغیر دغه اولي عضلې څخه دغه نور څلور چې وي دغه د شا ډیپ عضلات کې دا کم ځای وو انټرووس ممبران دي شابس. دغه مینس پرده کې شروع کیږي. صحیح. نو که ابدکتور پولیس و شابس، که اکستنسور پولیس لانګس و، که اکستنسور پولیس بریویس و، او که دغه اکستنسور انډس څلور سره چې دي دا دغه مینز د انټرووس ممبران څخه شروع کیږي. ختم یې دوهمې ګوتې اخري بند ډیسټل په لینکس دی. اخري صحیح شو. دوهمې ګوتې چې دي هغه ډیسټل په لینکس دی. دلته دې لیکلي دي پروکسیمل اول په لینکس راځي. صحیح شو. دلته که څه ګورې اخري په لینکس دی، پروکسیمل په لینکس نه دی. په ځینې کتابونو کې مثال خبر لیکلی چې پروکسیمل، خو دلته که تاسو چیرې وګورئ دلته چې ډیجیټل په لینکس دی. صحیح شو. نو په دې ختمېږي شابس. نرف یې کم نرف دی، هغه راډیل نرف دی. ټول هغه راډیل نرف دی. وظیفه یې نامه سره معلومیږي، اکستنشن رامنځته کیږي، معنا خلاصوي. کوم ګوته خلاصوي؟ انډس دوهمه ګوته خلاصوي. صحیح شو. نو دا به پنځه عضلات چې دا ډیپ شابس. اوه عضلات چې وه هغه سوپرفیشل د فور آرم شاته وه، او پنځه چې وه هغه ډیپ وه د فور آرم شاته لاندې موقعیت درلود شابس. په دې کې هغه ځینې عام شیان موږ وویله. سوپرفیشل چې وه هغه چې وه تقریبا پنځه په اووه کې پنځه دانې چې وه هغه دغه لیټرل اپیکونډایل وه. او په ډیپ کې چې بیا وه شروع یې د بغیر د دغه یوې څخه څلورو شروع چې وه دغه انټرووس ممبران د یوې شروع چې وه هغه دغه لیټرل اپیکونډایل بیرته. صحیح شو. یعنې په دغه دولسو عضلاتو چې موږ تاسو وویله شپږ عضلات چې وه د هغو ټولو شروع چې وه دغه لیټرل اپیکونډایل، لیټرل چې وه اپیکونډایل وه. او د ګرد شروع چې وه دغه د ګرد نرف چې وه هغه راډیل نرف. او ډیپ څلور عضلات چې وه د هغو شروع دغه انټرووسس چې وه ممبرانو شابس. پاته دوه عضلات شوله هغه دغه لوړ د لیټرل اپیکونډایل دغه کریسټ یا ریجو شابس. دا دوه عضلات شروع. او ختم چې وو د ډیجیټوارم هغې راتللی څلور ګوتو ته راتله ختمېدلی شابس. د انډس هغې چې وه دغه دوهمې ګوتې ته راځي شابس. د پولیس هغې چې وه هغه دغه اولي ګوتې ته راځي. او ډیجیټ مینیمي هغه چې دی هغه دا کوچنۍ پنځمې ګوتې ته راځي. صحیح شو. د ولناس هغې د ولنر خواته یي، اډیل هغې چې دی هغه د راډیل خواته. نو دا وه د فور آرم خلفي عضلات چې موږ تاسو ویل 12 عضلات وه. که چیرې مشکل یې وایي بیا ویډیو وګورئ انشاءالله اسانه. که چیرې پوښتنه او سوال لري کولی شئ په ګروپ کې پوښتنه هم وکړئ.